بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت ورځنی لاندې او مهم خبرونه. د فراه ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر ریاست محتسبینو د خپل ورځنی کړنو په جریان کې د یاد ولایت په څلور شیبکو، جوین، اناردره او پرچمن ولسوالۍ کې له دیني عالمانو او قومي مخورو سره د همغږۍ په موخه ناستې ترسره کړې. په یادو ناستو کې چې ډیری علما کرام او قومي مخورو شتون درلود، د امر بالمعروف محتسبینو په خپلو خبرو کې وویل چې د منکرات مخنیوي کې باید قومي مخور او علما کرام محتسبینو سره بشپړه همغږي ولري څو د منکراتو مخه په ښه شکل ونیول شي. او زیاته یې کړه چې هیڅ چاته اجازه مه ورکوئ چې د امر بالمعروف وزارت د اصلاحي کړنو په اړه منفي تبلیغات ترسره کړي. د بادغیس ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو د یاد ولایت له 15 اماراتي ادارو څخه د کارونو د لا ښه ترسروي په موخه لیدنې وکړې. محتسبینو نوموړو ته توصیه وکړه چې د وزارت لخوا په شویو سپارښتنو عمل وکړي او خپل کارونه نور هم سم کړي. دغه راز محتسبینو د یادو ادارو له رئیسانو او مامورینو وغوښتل چې د خلکو کار په خپل وخت ترسره او له نیک چلند څخه کار واخلي. د کاپیسا د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو رئیس شیخ جمال الدین مظهری د یاد ولایت له والي او د استخباراتو له رئیس سره د همغږۍ په موخه ناسته ترسره کړه. نوموړو د امر بالمعروف د اصلاحي کړنو څخه د مننې ترڅنګ ښاغلي مظهري ته ډاډ ورکړ چې د معروفاتو په ټینګښت او د منکراتو مخنیوي کې به له محتسبینو سره هر راز مرسته کوي او چاته به اجازه نه ورکوي چې په ټولنه کې غیر اسلامي او غیر اخلاقي کړنې ترسره کړي. د لوګر ولایت محتسبینو د ولایت مرکز پل علم ښار اړوند روغتیايي خدمتونو خصوصي سکتور له نمایندګانو د درملتونونو عمومي رئیس او نورو مسؤلینو سره ناستې ترسره کړې. په دغو جوړه شوو ناستو کې محتسبینو د خپلو سپارښتنو د بیان پر مهال وویل په روغتونونو کې باید مسؤلین له پوره دیانت او تقوا څخه کار واخلي او د شریعت اصول مکمل رعایت کړي. دغه راز یې هغوی ته سپارښتنه وکړه چې په خپلو ښځینه کارمندانو حجاب وکړي او نارینه کارمندان خپل سیرت او صورت د نبوي ارشاداتو سره سم برابر کړي. د خوست ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو رئیس شیخ شرف الدین نقرهکار د یاد ولایت د مسجدونو ملا امامانو سره ناسته ترسره کړه. ښاغلي نقرهکار ملا امامانو ته وویل چې تاسو د ټولنې له باارزښته شخصیتونو څخه یاست او خبرې مو په خلکو زیات تاثیر لري، نو باید د ټولنې اصلاح، د منکرات مخنیوي او معروفاتو په ټینګښت کې له محتسبینو سره مرسته وکړئ او خپله دیني او انساني دنده ترسره کړئ. د هلمند ولایت د 15 ولسوالۍ د امر بالمعروف نهی عن المنکر امرینو د خپلو ورځنیو کړنو په جریان کې د یادو ولسوالۍ له یو شمېر دیني عالمانو، قومي مخورو او ځوانانو سره د ټولنې د اصلاح، معروفاتو په اقامه او د منکرات د مخنیوي په پار ناستې ترسره کړې. محتسبینو له دیني عالمانو او قومي مخورو څخه وغوښتل چې په ټولنه کې د معروفاتو په اقامه او د منکرات مخنیوي کې د یاد ولایت له محتسبینو سره مرسته وکړي. د پروان ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو د خپلو ورځنیو فعالیتونو په جریان کې د یاد ولایت په اشرابه دره کې د دستاربندۍ په مراسمو کې چې زیات شمېر دیني عالمانو، قومي مخورو او ځوانانو ګډون درلود برخه واخیسته. محتسبینو حافظانو ته د مبارکۍ ترڅنګ په قرآن کریم باندې د عمل کولو دعا وکړه او له ټولو نویو حافظانو یې وغوښتل چې خپلې زده کړې نورو ته هم ورسوي او په والدینو یې ټینګار وکړ چې په خپلو اولادونو تعلیم او سالمه روزنه یې وکړي. د سمنګان د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو رئیس الحاج مولوي حبیب الله حماس په نظامي برخه کې د اصلاح په موخه جوړه شوې غونډه کې چې د ولایت د غونډو په تالار کې په لار اچول شوې وه ګډون وکړ. په یاده غونډه کې په نظامي برخه کې د اصلاح کمیسیون عمومي رئیس او سرمل پلاوي د ټولنې د سمون لپاره په مختلفو موضوعاتو خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې د ټولنې ټول وګړي که نظامي وي یا غیر نظامي د امیر المؤمنین حفظه الله له فرمانونو څخه د اطاعت او د منکراتو مخنیوی وکړي. په تعلیم او تربیه دا ولس وکړه ښه پالنه، ولس ځان ته در نږدې کړه، ولس زړه ته کړه دننه، بادشاهي وکړه په زړونو چې د کړې هر څوک مننه، عمر اخلاق پیدا کړه چې تاریخ د کړې ستاینه، تاریخونه را ژوندي کړه د خبیب او د عمار، جوړ د خوار وطن پاسبان شه، جوړ د وران وطن معمار.